سلامونه او نیکې هیلې وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د ټولو لرو برو افغانانو خویندو ورونو افغانانو ته مبارکي ورکوم چې ستاسې مبارزې رنګ راوړو او نن دا معلومه شوه هر سړي ته چې د پاکستان جرنیلان کرنیلان ISI دا بالکل غلامان دي او پاکستان یو غلام هیواد ثبوت شو او د دې ظلمونه د دې وحشت نن هر یو افغان نن هر یو پښتون په دې باندې پوه دی. زه د ټولو افغانانو ته د ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته زه هغه افغانانو ته شاباسي ویم چې تاسې دلته د وطن دپاره د لرو بر افغان دپاره مبارزه وکړه. ستاسې خویندې میندې وکنځل شوې، ستاسې مورګانې وکنځل شوې، ستاسې پلرونه وکنځل شو، ستاسې مشران وکنځل شو، دغه شان د ماته هم خلکو کنځلې کړي. په دې ټولو باندې به زه انشاءالله نن خبرې کوم او زما پیغام ښه واورئ. زه به اخره کې په اردو باندې هم خبرې کوم. د ټول لرو بر افغان ته به یو پیغام وړاندې کوم، پنجابیانو ته به پیغام وړاندې کوم. افغانانو ورونو ما بیګا ډوډۍ خوړه، ډوډۍ د روژه ټیم و چې روژه ماتي ته ناست ما ویډیو وکته زما ښکته پوښتنو دا زما خبره ښه په غور واورئ. د روژې میاشت ته والله کې راته یوه خبره دروغ وکړم. تاسې چې کوم عمران خان پسې کومې جړاګانې کولې زه د خدای رسي دی، زه د خدای رسي دی چې ما ته جړا راغله، ما ته جړا راغله چې ستاسې دا حالت مې ولیدو، ستاسې دا بېوسي مې ولیده، ستاسې د غم ساعت مې ولیدو. زم ستاسې ورور یم، ستاسې یو پښتون ورور یم. قسم درته خورمه چې د زړه نه مې د سره په خدای چې همدردي ښودلې ده. ولې موږ ته معلومات دی چې زموږ اشرف غني صاحب کله ختمېدو زموږ نظام د منځه تلو ډېر خلکو ته خوشحالي کړې ده. اوس هم زموږ بعضې افغانان راځي خوشحالي کې د عمران خان په لرې کېدو سره. زه هغې ته هم دا پیغام پرېږدم چې ما ته معلومات دی چې تاسې ډېر دردېدلي هستئ، ډېر ځورېدلي هستئ، خو مه کوئ داسې. خیر دی چې دوی وکړه ویې کړه، دوی په خپلو کړو باندې پښیمانه دي. موږ به دا کار نه کوو. زموږ دغه ټول لر او بر افغانان اوس پوه شو چې زموږ دښمن یو دی. زموږ د کوم ځای نه چې موږ ته اور لګېدلی څوک چې دغه 15 کال یې موږ په اور کې اچولي دغه ټول اوس لر او بر پښتنو افغانانو ته معلوم شو. نو د چا په غم باندې خوشحالي مه کوئ. چا چې خوشحالي کړې زموږ په غم باندې هغې ته خپله الله تعالی خپل غمونه وښودل. نو افغانانو ورونو زه ما دا مبارزه د 8 کال نه زه کوم. زه اوس دغلته راتلم د خپل کار نه، یو پنجابی مې ولیدو مخکې ما سره باس کړی، ما ته وایي خان بهي زه درته سلام کوم، ستا دغه ته تا چې څه خبرې کولې ځکه زما اردو کې ویډیوګانې شته دی په دې نټونو باندې دا کېږي په انډیا په چینلونو باندې هم نشر شوي دي. نو زما په ما باندې دا 8 کاله چې زه تېر شوي زه تاسو ته غم ویم. په ما باندې هر رقم فشار راغلی، په ما باندې هر رقم د اخطارونه ما ته راکول شوي، هر رقم د توهین ما ته شوی دی. بعضې کسانو ما ته کنځلې شوي، داسې ټولو افغانانو ته کنځلې شوي. زه یوازې نه ښیم، زما مور ته کنځلې شوي، زما فامیل ته کنځلې شوي. زما مور یا ستاسې مور هغه پخوانۍ ښځې دي. زما مور یو ورځ زه د یو پیغام خپل مور ته هم پرېږدم چې نن ستا زوی داسې کار نه دی کړی چې انشاءالله مور زه ستا زوی هغه کار به کړی چې انشاءالله په دې دنیا به مې انشاءالله دغه په هغې دنیا به ماته خدای پاک اجر ورکوي. نو ما ته مې مور ټلیفون وکړو، مور سره غږېدم، زما مور ژوندی ده او پلار مې وفات شوی. نو مور مې ما ته وویل چې زویه هغه په موبایل نه پوهېږي او نه دا ویډیوګانې ګوري. نو چا به ورته ویلې، د فامیل څوک به ورته ویلې وایي زویه ته دا ویډیوګانې نورې مه کوه، دا لایفونه مه کوه، زویه دغه خلک درته کنځلې کوي، ما راته یادوي. نو ما خپلې مور ته وویلې چې یا مورې خیر دی مورې که تا یادوي نور افغانان هم یادوي. دلته خلک راپاڅېږي وایي د ټولو افغانانو داسې وکړمه، د ټولو افغانانو خویندې میندې داسې کړمه، د ټولو افغانانو مورګانې داسې کړم. نو په هغې کې تاسې موږ ټول افغانان راځو، موږ ټوله بل د پیغمبر علیه السلام د خو موږ غټه هستي زه نه یم مورې. هغې ته خلکو کنځلې کړي، هغې ته بدې ردې زموږ بیبیانو ته اوس هم ملحدین راځي په دې فیسبوکونو کې کنځلې او بدې ردې ورته وایي. نو مور خیر دی موږ او تاسې به دا برداشت کوو. مورې خیر دی مورې که چا کنځلې کړي نو زه خپلې مور ته اول خپل میسج پرېږدم، بیا تاسو ته ټولو ته په تفصیل سره خبرې کوم. دا میسج به زما مور جان ته زما خپلې مور ته چې ژوندی ده او زه د هغې په غېږ کې رالوی شوی یم، ما د هغې شوده خوړلي دي، زه به د هغې مور ته خپله نن دا خپل زوی به یو میسج پرېږدي. مورې انشاءالله ستا دا زوی باچا کاموال نه به اسلام پرېږدي. الحمدلله په خپل اسلام باندې ولاړ یم، په خپل افغانیت پښتو باندې ولاړ یم، په خپل دې افغاني لباس باندې ولاړ یم. مورې تا ته چې چا کنځلې کړي یا نورې زموږ خویندې میندې چا یادې کړي هغه نن ټول خپېمانه دي مور جانې. ستا زوی انشاءالله په میډیا کې نه د چا مور یاده کړې ده، نه یې د چا خور یاده کړې ده، نه یې د چا پلار یاد کړی دی. د حق مبارزه یې کوله ستا دا باچا کاموال زوی مورې نن 8 کاله پس
الحمدلله په لکاو نه په میلیونها افغانان پښتانه دا وایي چې باچا کاموال په حق او د مبارزه په حق وه او حق سره الله مل دی دروغجن سره شیطان مل دی ما سره الله مل مورې نن زه الحمدلله سرې سترګې مورجانې زه ګرځمه چا چې کنځلې کړي د هغې به سرونه ټیټي هغه به خپل ځان سره خپېمانئ چې ما ولې د باچا کاموال یا د نورو خلکو سپین سرې مورګانې یا پلرونه یا خویندې یا د هغې ښځې یادولې مورې انشاءالله ستا زوی انشاءالله په دې میډیا باندې به یوه کنځله مو څوک ثبوت نه کړي مورجانې او انشاءالله ستا زوی د لکاو نه د میلیونهاو افغانانو د زړه آواز دی د زړه آواز دی او الحمدلله نن ماته په میسیجونو کې مورجانې ماته په واټساپونو کې مورې ماته په مسنجرونو کې ماته په پیج کې مورې ماته میسیجونه کېږي چې موږ تا نه بخښنه غواړو تا چې څه ویلې هغه بالحق دی تا چې څه کمې خبرې کولې د پاکستان د غلامې ادارې په باره کې د پاکستان د مرتد پوجانو د جرنیلانو کرنیلانو د پاکستان د غلامۍ په باره کې هغه مورجانې زما خبرې نن سل په سلو کې ټولې بالکل صحیح وختې مورجانې ستا داسې زوی نه دی راوړی چې هغه ته انشاءالله تا د بد نوم پرېږدي ما دا داسې زوی نه دی راوړی چې ستا فامیل ته بد نوم پرېږدي انشاءالله ستا زوی د ستا په دوا او د نورو لکاو مورګانو په دوا نه چې ماته کوي انشاءالله داسې مبارزه کړې ده چې نن الحمدلله ټولې خبرې رښتیا شي مورجانې دا میسج مې تا ته پرېښودو چې زه لکاو ته مې مورې خو ستا نه علاوه زه په لکاو میلیونهاو مورګانې لرم خورګانې لرم ما دلته د حق اواز اوچت کړی د مظلومانو اواز مې اوچت کړی د یتیمانو اواز مې اوچت کړی خلکو سره مې کومکونه کړي مورې ته خو ما ښه پېژنې مورجانې چې ما په زندګۍ کې زه نه دروغ وایم زه نه منافقت کوم مورجانې ځکه زه تا لوی کړی مورې په غېږ کې تا ته زما هر څه معلوم دی مورجانې دا میسج مې تا ته پرېښود مورې هغه ستا توهین نه و هغه زموږ د ټولو افغانانو د خویندو میندو توهین و مورې ته بېغمه شه انشاءالله تا له الله عزت درکړی تا له الله داسې زوی درکړی دی چې انشاءالله ستاسې به هېڅکله به داسې کار ونه کړي چې هغه د اسلام په خلاف وي د افغانیت د پښتو او زما د قوم په خلاف وي انشاءالله ته ما مورې ښه پېژنې چې همیشه مې په نرتوب په غیرت په ایماندارۍ په اخلاص سره وخت تېر کړی مورې ټول ریکارډ ته ما معلوم دی چې هر یو خپلوان سره هر یو دوست سره مې منډه والې هر رقم منډه مې والې زه نن ځکه دا په میډیا دا خبرې کوم چې خلکو ته معلومات وشي نو دا زما مور ته میسج و دا زما خپلې مورجان ته میسج و ما هېڅکله خپله مور ته ویډیو نه ده لېږلې خو زه به نن دا خپله ویډیو خپل مورجان ته لېږم ځکه زما مور ولاکې په دا موبایل هم پوهېږي چې دا خالي دومره پوهېږي چې دا شنه توکمه ده او دا سره توکمه ده او دغه شان زموږ ستاسې ټولې میندې خویندې هم دغه شان دي تقریبا دغه شان برابر دي نو دا زما میسج خپل مور ته و د تاسې ته وایم ای زما ښکته پښتنو بس یا چې څه وشو هغه وشو موږ په دې میډیا باندې چې راتلو موږ همداسې نه راتلو زموږ وطن ته دغه جرنیلانو کرنیلانو دا ISI اور لګولې 15 کاله زموږ ماشومان یې کباب کړي موږ چې دلته راتلو موږ په کنځلو نه و چې تاسې موږ ته کنځلې کولې زر کنځلې کړي دي په لکاو میلیوناو کنځلې کړي دي نورې مو کوي موږ د خپل وطن غم وړي وو زموږ وطن کې بدبختي ده چې ستاسې کور باندې د پاسه امریکایان بمباري کوي او لاندې نه سي مهربانه دلته توپونه پې ورېږي هلته نه خوره خیره مهربانه ایسا موږ ته خلک راټرینینګ کوي وژني موږ کم لاره اختیار کړو په موږ باندې خو خپل کورونه وران شو په موږ باندې زموږ خو بچیان تباه او برباد شو ما مخکې دغه لایفونو کې ویلې زما په شان دي داسې پلکاو خلک ما د خپل کور نه یا شپږ دغه ورکړي جنازې ورکړي ماشومان هم کباب شوي په دغه 1480 کې د جلال آباد په جنګ کې دغه خبره په دغه باندې ما ویډیوګان ډه کړي نو موږ درد لیدلی ورونو نن تاسې ته د عمران خان په اخوا کېدو کې څومره تکلیف دی خالي عمران خان تورمخي اخوا کو تورمخي د امریکای په اشارات باجوا اخوا کو پیسې ډالرې واغستو اخوا کو تاسو ته څومره تکلیف دی زما یې بچیان وجلي زما د 40 لکو قاتلان همدغه ISI همدغه باجوا همدغه رایل شریف او همدغه مشرف دی من کوم طرف ته ورونو موږ چاته چیز وکړو تاسې ته موږ وویلې چې موږ مبارزې ته پرېږدي ورونو زموږ تاسې سره دښمني نشته دی تاسې زموږ ورونه یاستئ موږ او تاسې یو وجود یو زموږ دښمني چې دا زموږ له خپل دښمن معلوم دی چې تور کارغه دی موږ ته خپل دښمن معلوم دی چې څو موږ له دسیسې جوړوي ما تاسې دا هم ویلې چې وګورئ هغه پنجابی او دا پنجابی یو بل ته کنځلې نه کوي یو بل ته توهین نه کوي مګر تاسې دلته راتلی
کنځلې او بدې ردې موږ ته شروع کړه. موږ خو د خپلو ماشومانو موږ خو د خپل وطن خیر غوښتو. موږ خو په وطن کې جنګ نه غوښتو. موږ خو خپل وطن بربادۍ نه غوښته. موږ خو خپل وطن کې آبادي غوښتله. دې سوال هم کوو. موږ خو د بل سوال د دې پاکستان نه کوو. نن تاسو ته معلومات وشو چې د خپله غوښه راکاږي بیا د بل د درد احساس درته کېږي. زمانه هم په عمران خان باندې تاسې ډېر خفه سئ، خو دا دواړه یو دسیسې وي. عمران خان ته او اشرف غني ته دا دسیسې چا جوړې کړې وي موږ ته معلوم دي او چا عملي کړي. دغه ټول دغه د بېګا ما څوک به عمران خان سره اختلاف لري، څوک به سره دغه لري. بېګا ما کاتمه د عمران خان یا د اشرف غني څنګه په دې چوکۍ ښه ښکاري، څنګه دا چوکۍ دې سره مزه کوي. اشرف غني سره رئیس جمهوري مزه کوي او دې سره دا وزیر اعظمتوب مزه کوي. نو زما ډېر پښتنو خپل پاسپورټونه ویش کول، پاکستاني پاسپورټونه ویش کول، پاکستاني بیرغونه ویش کول، همدغه شی نه ګوره راتله یو بل ته مو پې کنځلې کول. نن یې تاسې خپله شکوئ. ولې ته خپل پاسپورټ کوې د پاکستان یا ولې د پاکستان بیرغ ته اور ورچې؟ ځکه چې تا یو درد ولیدو او تا داسې درد نه دی لیدلی کوم دردونه چې موږ لیدلي دي. زموږ ټول کورونه تباه شوي د دې آیسای د دې شیطان ادارې د دې جرنالانو او کرنیلانو د لاسه زما وطن ته دا 45 کاله کېږي بغیر د بارودو نه بل شی نه رالیږي، بغیر د بارودو نه بل کار نشته. کله مې په امریکا خرڅوي، کله مې په روس خرڅوي، کله مې په یو ځای خرڅوي، کله خلک را د ټریننګ کوي، په خپلو خلکو مې وژني. اخر موږ هم انسانان یو، مسلمانان یو، ستاسې ورونه یو. موږ ستاسې په درد خفه کېږو، موږ د باجوړ په درد خفه کېږو، موږ د ملکن په درد خفه کېږو، موږ د سوات په درد خفه کېږو، موږ د وزیرستان په درد خفه کېږو، موږ د قبایلو په درد خفه کېږو، موږ د مینه بازار په بمونو باندې جړلي دي، موږ پې خندلي نه دي، موږ په خندا نه ده کړې. ځکه موږ ته معلومات موږ په ټول مسلمانانو خفه کېږو. خو اول تاسې موږ ته تاسې هستئ. ستاسې بربادي زموږ بربادي ده، زموږ بربادي ستاسې بربادي ده. نن تاسې ته معلومات وشو چې تورمخی په یو طرف باندې دی او ټول پښتانه په بل طرف باندې دي. والله که زموږ په قصه کې مي صرف زموږ وجود خرڅوي. موږ ته وایي آپ بہت بہادر قوم ہے. چې زه بهادر قوم یم نو بیا مې ولې په دنیا باندې خرڅې، بیا مې ولې دنیا ته معرفي کوې چې دا دهشتګرد دي، بیا ولې خلک راته ټریننګ کوې چې هلته راته وایي چې بهادر یې، هلته مې په دهشتګردۍ په نوم باندې په دنیا په دغه باندې خرڅې. نو زما ښکته پښتنو ورونو موږ هېڅکله داسې خبرې نه دي کړي چې موږ تاسو سره دښمني کړې ده. زموږ دښمن موږ ته معلوم دی او نن تاسو ته معلوم شي چې زموږ دښمن څوک دی. نو زما له طرف نه چې کومو ملګرو ما ته انتهایي ډېر میسیجونه کړي زما د ښکته وطن پښتنو چې یاره موږ معافي غواړو، موږ بښنه غواړو، زما د طرف نه بالکل ما پسې ورونو که ما ته چا کنځل کړي، که بد ردې راته ویلي، هر څه یې راته ویلي، خیر دی. ما د الله د رضا لپاره د روژې میاشته ما معاف کړې سي. او که کومه خبره ما نه غلطي شوي، ما نه زه انسان یم، زه یو الله پوره دی. که ما نه کومه غلطه خبره شوي ستاسې په باره کې، ستاسې توهین شوی یا تاسې داسې محسوس کړي چې ما دا کړي، زه دنه د دې روژې په مبارکه میاشت کې زه دنه بښنه غواړم. ځکه زما ورونه هستئ، زما تن وجود هستئ. نو خبره دا ده دلته یو هلک ته ما قسم خوړلی نن په لایف کې دا خبره کومه، د جهانګیر په نوم باندې یو هلک و دلته په دې انګلینډ کې اوسېږي، هغه ته ما قسم خوړلی په قرآن باندې کې زه یې پرېږدم او دا 3 ورځې مخکې هم د هغې په تلاش کې زه ګرځېدم. خو زه نن په لایف کې دا وایم خیر د هغې ما ته ډېرې بدې کنځلې کړي. زما د طرف نه هغه هم معاف دی. خیر چې ما قسم خوړلی د هغې به زه په غاره ور زه به څه ناڅه پیسې دغه کړم، خیرات به ورکړم او قسم به زما دغه شي. هېڅ زما تاسې سره هېڅ دښمني نشته. ستاسې موږ او تاسې په دې پوه شو چې زموږ دښمن زموږ د تبعیض دی څوک دی. نو تاسې بالکل په دې باندې بالکل مطمئنه اوسئ. زما ښکته پښتانه ورونو ستاسې زما ډېر پښتانه زما ټول افغانان ډېر دردېدلي دي او هغه چې اوس راځي په عمران خان باندې خوشحالي سناسي کوي. د هغې وجه دا ده چې تاسې باندې کېناستې دلته خوشحالي وکړه په اشرف غني صاحب. زه زما ملي اردو هم د منځه لاړه، زما اشرف غني هم د منځه لاړو. تاسې ته څه په لاس راغله؟ که نن افغانستان یو مضبوط وي د دې پنجابک به دنه سترګه سوځېدې. که نن افغانستان یو اقتصادي ملک وي او زمونږ وطن جوړ وي د اقتصادي لحاظه نظامي لحاظه، قسم دی که دې پنجابي جرأت کړی وی چې تاسو سره داسې کار کړی وی. خو هغه پوهېږي چې زموږ د پښتنو د افغانانو لوی کور هغه مې ګډ وډ کړی دی، مې وران کړی دی. د پښتنو بله لاره نشته ده، یا به پنجاب ته منډې وي، یا به دوبۍ یا به سعودي ته منډې وي. نو خبره دا ده چې خپل څه غلطیان چې کړي موږ انسانان یو، خو
دغه غلطیانې تاسې نه وشي ورورو چې تاسې رالې موږ ته شخصي کړي زموږ میندې خویندې زموږ هغه د عزت میندې خویندې هغه د احترام میندې خویندې چې د نور نه بل چا مخ نه ولیدلې د هغې ته توهین نه وشو د هغې شرمګاه یادې شوي نو خبره دا ده چې دا خو یو سیاسي مبارزه ده موږ د هر سړی په دې میډیا کې حق لري چې ویکي مګر د چا مور خور یادول د چا پلار یادول د چا به پلار مړي د چا به خور مړی د چا به مور سپین سري ولې یاده کړو ولې د خلکو میندې خویندې یادې کړو ما زه نن د یو ورور نوم اخلمه صابر مومن چې دی په سعودي کې ژوند کې ما سره شخصي کې مخکې خبرې کولې دا خبرې ځکه کومه چې زه صابر مومن ته زه احترام لرم زما ورور دی ما ورته وویل چې او صابر مومن ده وروره زه د کامې ولسوالۍ یم کامه او مومن تقریبا یو دي زه مومندو کې راځم ته زما د کټ پیزکي سړی ته ما سره جوړېږي ته افغان ستا مور افغانه ده ستا پلار نیکه افغان دی دا ټول یو خاوره یو دغه وجود دی ته ولې وروره ته راپاسېږي چې ټولو افغانانو ته کندل کې زه پوهېږم چې بعضې افغانان هم هغې ته کندلې کوي خو دغه ناپوهي ده ما صابر مومن ته ویل که دا نن زه درشم میچنۍ ته درشم مټې له درشم منډا له درشم خاپخ له درشم اټا ته درشم یا ګنداو له درشم او ستا کور ته درشم او ستا دا مورکۍ زړې مورکۍ ما وګوري قسم دی چې ما به مچې کوي زه به د هغې لاسونه مچې کوم نو زه هغه څنګه یاده کړم زه هغه څنګه ستا مور یاده کړم د بل نه به زما قدر ډېر کېږي په دې کټ د سره زه ناست یم یا په دې کټ د سره پنجابیا کښېني پنجابیا به د سره ښه ښکاري که زه به د سره ښه ښکارم دا ته سوچ وکړه نو خبره دا ده چې صابر مومن دي یا نور زموږ وروڼه دا خبره داسې نه ده چې ګنې صابر مومن ته دغه ډېر خلکو زموږ هم کنځلي کړي ښکته هم کنځلي شوي نورې باید کنځلي ونه شي بدرد ونه ویل شي موږ او تاسې په دې پوه شو چې زموږ او تاسې بې اتفاقي زموږ او تاسې یو بل ته توهین دا د دشمن په بیعدالۍ دا نه د اسلام کار دی نه د افغانیت کار دی نه د پښتو کار دی نن تاسې وګورئ چې نن هغه ټول یو 2% پنجابیان به ستا د سیټ ولاړي 98% همغه نواز شریف همغه شهباز شریف ما تاسو ته مخکې ویلي چې پاکستان پنجاب پاکستان دی هسې لوبې ټوکې دي دا 93 کاله یې تاسو سره دوکه وکړه موږ خپل هم نه پوهېدو موږ دغه لندن ته چې رالو دا شی هم وڅېړلو دا شی باندې فکر وکړو چې یاره دا پاکستان هسې یو دروغ دی دا هسې یو دروغ لوبه جوړه کړې ده زه تاسو ته دا یو خبره کوم قائد اعظم به متبرک فخر افغان باچا خان بابا مبارزه فخر افغان باچا خان بابا وکړه دلته یې درته راوستو قائد اعظم تاسې وایو علامه اقبال غټ شاعر دی ته ماته وایې خوشحال بابا غټ شاعر دی که علامه اقبال غټ شاعر دی حمزه بابا غټ شاعر دی رحمان بابا غټ شاعر دی غنی بابا غټ شاعر دی ته ماته وښایه زه تاته دا خبره کوم چې احمد شاه ابدالي په پنجاب کې شته دی په دې ټول انډیا کې احمد شاه ابدالي دی لري یا میرویس خان بابا دی لري یا محمود غزنوي دی لري یا فخر افغان باچا خان بابا لري یا د احمد شاعرانو نومونه واغسته دی لري یا د عمران خان غونته کې یو سړی لري یا د قدیر خان غونته کې یو سړی لري یا د سپاس جهانګیر خان او جمشید خان غونته کې خلک لري نه دا یو هم نه لري مګر موږ او تاسې هر شی لرو خو زموږ او تاسې نه چې ورانه ده د خپلو بې اتفاقۍ او د خپل دغه نه ورانه ده نو نن ما زه هغه ټولو لرو بره هغه پښتنو افغانانو ته مبارکي در کوم چې ستاسې مبارزه بالکل په حق وه نن دا په ثبوت ورسېده چې پاکستان یو غلام هیواد دی د پاکستان جرنیلان کرنیلان د پیسو په مقابل کې نه په ورور سر پکوي نه په پاکستاني سر پکوي نه په افغاني سر پکوي د هغې ډالر مطلب دی د هغې نه اسلام مطلب دی نه یې ورور سره مهربانه انسانیت مطلب دی نه یې پاکستانیتوب مطلب دی صرف ډالر اخلي او د ډالرو دپاره چې دا ډالر یې والي جیبونه ډک کړي یا په استرالیا کې ناستي یا په امریکا کې ناستي یا په لندن کې ناستي دا ټول دلته راتښتي بې غیرته بیا د کورونو هم نشي راوتې نو خبره دا ده چې ستاسې مبارزې ته زه سلام کوم ځوانانو ستاسې مبارزه بالکل په حقه وه نن دا ثبوت شوه چې تاسې ټول په حقه وانیوئ او باطل چې هغه خدای پاک هغه شان دي ذلیله کوي خپله حق چې دي ما درته ویل چې حق سره الله ولاړي دروغجن سره شیطان ولاړي تاسې سره الله عملو خو د کنځلو بدو ردو نه بیا هم درته زه ویم چې ښکته والا میندې خویندې زمونږ خویندې میندې دي او د بره والا هېڅکله د چا شخصي دغه ته حریم ته مزل نه کېږي او مه کنځلې او بدې ردې ویاوئ زه به په اخره کې په دغه باندې یو اردو باندې به یو ویډیو پرېږدم ځکه دا زما ویډیوګان نه لږې ویډیوګانې جوړېږي پنجابي خلکو دپاره भाई साहब सलाम अलैकुम। आज हमारा ये वीडियो जो है ना ये जो उर्दू ज़ुबान है चाहे सिंधी हो सरकी हो
دوسرا جو پنجابی لوگ ہیں نا اس کے لیے بھائی صاحب ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو گیا، جو ہم بول رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کا جرنیل کرنیل یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، آج ثابت ہو گیا۔ آج ثابت ہو گیا کہ امریکی کے غلام ہے، آج ثابت ہو گیا کہ یہ 30 لاکھ بنگالوں کا قاتل ہے پاکستان جرنیل کرنیل، آج ثابت ہو گیا کہ بلوچوں کا قاتل ہے، آج ثابت ہو گیا کہ فلسطینوں کا قاتل ہے یہ جرنیل کرنیل، آج ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہمارا 30 لاکھ 40 لاکھ پٹھانوں جو افغانستان میں شہید ہو گیا ان جرنیلوں کرنیلوں کی وجہ سے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے بھائی صاحب۔ آج ہم کو ہر چیز کا ثبوت آ گیا کہ جرنیل جو کرنیل ہے آپ کا یہ کرائی کا ٹٹو ہے، یہ صرف پیسے کی خاطر اپنا ایمان ضمیر انسانیت سب کو بیچ کر اور اپنا جوبوں میں پیسہ ڈال کر اور جو امریکہ اور یورپ میں چلے جاتے ہیں پھر اپنا پراپرٹی بناتا ہے۔ پر ایک بات ہم آپ کو کیا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم سب پٹھانوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے نام پر۔ ہم ایک بات بولنا چاہتے ہیں کہ اٹک تک افغانستان کا حصہ ہے، چاہے بڑا افغانستان بنے گا چاہے آزاد پشتونستان بنے گا، کی پی کے اور پشتونخوا کو ہم نہیں مانتے، یہ مقبوضہ افغانستان ہے، ہمارا پٹھانوں کا حصہ ہے، یہ چاہے لر ہو یا بر ہو یہ افغانوں کا اور پٹھانوں کا حصہ ہے۔ ادھر سے اپنا بستر گول کرو اور چلے جاؤ اٹک سے اس طرف، ہم اپنا ادھر ایک الگ کنٹری یا ایک بڑا افغانستان بنائے گا۔ یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سے ہوگا، انشاءاللہ حالات اس طرف جا رہے جو کہ آپ ہمارا ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ آپ دنیا کو بول رہے کہ آپ ایک ٹائم بول رہے کہ پٹھان بہت بہادر قوم ہے، مگر دوسرے جانب آپ دنیا کو بول رہے کہ دہشت گرد ہے، یہ غیر تعلیم یافتہ لوگ ہے، یہ وحشی ہے، یہ گدہ ہے۔ آپ ہمارے اوپر فلمیں بناتے ہو، ہمارے اوپر ڈرامے بناتے ہو، یہ ہم سب کو پتہ ہے پٹھانوں کو، مگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا یا دوسرا پٹھانوں کے ساتھ کیا وہ سب کو ہم کو معلوم ہے۔ بھائی صاحب آپ کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پٹھانوں کے پاس ہے۔ ہم احمد شاہ ابدالی ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس احمد شاہ ابدالی نہیں ہے۔ ہمارے پاس میرویس خان بابا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس محمود غزنوی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس عمران خان جو بڑا کرکٹر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوش کا جو جہانگیر خان ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس خوشحال خان خٹک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس پہر افغان بادشاہ خان بابا ہے، وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آپ ہمارا مدنیات آپ ہمارا بجلی کی چوری کرتے ہو، ہم آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہم ایک آزاد پشتونستان بنے گا یا بڑا افغانستان بنے گا۔ یہ ہم کو پتہ چل گیا کہ آپ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آپ ہمارا ملکنڈ نے آپ نے کیا کر دیا، آپ نے ملکنڈ پر قبضہ کر دیا، آپ نے باجوڑ پر قبضہ کر دیا، آپ نے سوات پر قبضہ کر دیا، آپ نے وزیرستان پر قبضہ کر دیا۔ آپ نے دنیا کو بولا ہے کہ ادھر پٹھان یہ دہشت گرد ہے، 70,000 پٹھانوں کو آپ نے مارے اور ملین ڈالر مشرف نے لیا ہمارے پٹھانوں کے سر کے اوپر۔ انشاءاللہ ٹائم آنے والا ہے کہ ہم آپ کو اٹک سے اس طرف کرے گا، اور ادھر جو بھی بنے گا ہم یہ پٹھانوں کا حصہ ہے، یہ افغانوں کا حصہ ہے، ادھر انشاءاللہ جو بنے گا جو ہمارا مرضی ہوگا وہ بنے گا۔ ہم سارے پنجابی کے خلاف نہیں ہے، مگر ایک بات بالکل کلیئر ہو گیا کہ پنجاب پاکستان ہے، پاکستان پنجاب ہے، اور جو پاکستان کا جو جرنل کرنے لے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، انہوں نے ہمارا لوگوں کو تباہ و برباد کیا، افغانستان کو ذلیل کر دیا، ہمارے لوگوں کو، ہمارا بچوں کو مارا ہے، ہمارا عورتوں کو مارا ہے، آپ نے ہمارا عورتوں کو بے عزت کیا۔ یہ سارا چیز ہم کو پتا تھا پہلے، مگر ہمارا کچھ پٹھانوں کو پتہ نہیں ہے، ابھی پتہ چل گیا۔ انشاءاللہ سارا پٹھان اکٹھا ہو جائے گا اور پھر فیصلہ کرے گا، اپنا بستر گول کرو اور اس طرف جاؤ، ادھر آپ کا حق بنتا نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کے ساتھ ہم نے کنٹریکٹ کیا 100 کا، وہ پورا ہو گیا۔ ہم جانے، ہم پٹھان جانے، اور جو مقبوضہ افغانستان ہے وہ جانے۔ دومره خبرې وي زما دی تور لانګین ہوتا دی زمون دشمنانو ته چې د امریکې په خوخه د 250 ملکونو په خوخه وانه دلته رااله زمونږ وطن سره څه وکړه، او به روسه سه مهربانه ډالر راووت چې ډالر یې زمونږ سفیر سره څه وکړه، زمونږ د سفیر سره څه وکړه، زمونږ یو شیم دی مونږ ته نه دی پرېښی، زمونږ سفیر لور یو کارم نه دی، یو کارم داسې مونږ سره نه دی پریخه چې هغه د شرمېدلو غیر انساني غیر اسلامي د نه کړي هم دغه مرتد دغه آیسای او دغه د مرتد جرنل کرنیلانو. نو زما دومره لایپو
پښتنو ورونو هېڅکله به انشاءالله تاسې مطمئن اوسئ چې زه به همیشه د اتفاق د اتحاد میسج ورکوم په عمران خان باندې بالکل موږ خفه یو د سره موږ د سره په غم کې شریک یو خو تاسې ډېرې غلطیانې کړي او تاسو ته موږ همدا ویلي چې پاکستان آزاد نه دی دا یو غلام دی نن دا ثبوت شوه چې دا یو غلام دی او ستاسې جنرالان کرنیلان چې دي دا بالکل د کرۍ ټټوان دي دا د کرۍ دکان لګونده کې چې مجمع دې پکاري او که غوری دې پکاري او که پتنوس دې پکاري دا دغه مثال لري نه پې خپل ځان خرابوئ او ما خپل بچیانو آینده خرابوئ خپل سوچ وکئ یو داسې فیصله وکئ چې ستاسې د بچیانو دپاره آینده دپاره دغئ او که 200 کاله په دې پاکستان کې تیر کړئ تاسې به غلامان هستئ تاسې به محکوم هستئ تاسې به وژل کیږئ تاسې به ځورول کیږئ زما یو خبر یاد ساتئ هر څومره د بلې پارټۍ سره تاسې تعلق ساتئ خو د دې سرې خولې سره یو شی منظور پښتون سره چې دغه هم د ازادۍ لاره ده د خپلواکۍ لاره هم ده او همدغه په دغه لاره که لاړ شي نو خپله خپلواکي به مو والي اختلاف مه جوړوئ چې محسن داوړ څه کړي دی ولي وزیر څه کړي پلانې څه کړي دغه ستاسې یوه لاره ده او د دې مخالفت مه کوئ دغه موږ او تاسو ته یو ځای پاتې دی بل موږ تاسو ته څه پاتې دي وژنیم بېعزته کوي هر رقم لوبې را سره همدغه پنجابک کوي او موږ سره مهربانه بېوسه یو په خپل باجوړ کې باجوړیان حق نه لري چې راووځي په باجوړ کې دي وژني په دیر کې دي وژني په سوات کې دي وژني په وزیرستان کې دي وژني په خپله خاوره دي وژني بېعزته کوي دي توهینونه درته کوي اوس که دلته زه ډېرې خبرې وکړم روژه ده په کار نه دی خو هغه کارونه یې موږ سره وکړو کومې چې بنګالیانو سره د بنګالیانو ښځو سره کړي هماغه کارونه یې په لر او بر افغان باندې وکړه هماغه توهینونه یې وکړه هماغه پروسه یې دلته عملي کړه او په لکه او په میلیونهاو افغانان پښتانه یې ووژل په الله سپارم ښه روژه ولرئ زموږ ورونه هستئ بیا هم در باندې خفه کېږو خالي دې دپاره راغلی وم چې هغه کنځلې منځلې چې کېدي هغه کنځلې منځلې ما وویلې چې موږ هغه ختمه شوه قصه خو موږ په حق او نن تاسو ته معلومات وشو چې موږ انشاءالله غلطه مبارزه نه وه د حق مبارزه وه انشاءالله دا به دوامداره وي زنده باد لر او بر یو افغان جوړیږي به یو لوی افغانستان یا آزاد پښتونستان او دلته به عکسونه لګیږي په پاټک باندې د احمدشاه ابدالي د فخر افغان باچا خان بابا عکسونه به وي او دلته به د میرویس خان بابا عکسونه وي دلته به د محمود غزنوي عکسونه وي دلته به د حمزه بابا عکسونه وي دلته به د خوشحال بابا عکسونه وي دلته به د رحمان بابا عکسونه وي په دې اټک باندې دلته موږ نه قائد اعظم منو او نه اقبال منو نه اردو منو نه پنجابي منو دلته به کلیر دغه د حمزه بابا خبره د حمزه بابا خبره وی خلک وایي د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم دغه بوټونه به یو په دې قصه خانۍ کې به انشاءالله په دې بوټونو ټوله پښتو لګېدلي او لوټونو باندې به انشاءالله یا د احمدشاه بابا کس وي یا به زموږ د فخر افغان باچا خان بابا کس وي په الله سپاره مخه وخت ولرئ